د دین ولسوي خدمتګاره ای غنیا شهیدا ترانه بیر شویدا غزې د زړه ټوټه شهیدا. د میدان وردګ ولایت سید آباد په چوجان سیمه کې د شهید شیخ اسماعیل هونیا د شهادت او د غزې له مظلوم ملت سره د غم شریکۍ په پار لویه غونډه ترسره شوه چې یو شمېر مسؤلینو، علماو او ګڼ شمېر ولسي وګړو پکې ګډون درلود. یوه جلسه منعقده یا دائره شوې یا جوړه شوې په مناسبت د شهادت د ابراهیم محنیه د شهادت په ارتباط باندې دا جلسه جوړه شوې ده. یوه خبره چې دی مجاهد ولس نن دا وښودله دنیا ته چې مؤمنان ټول ورونه دي، که هغه د یو بل ملک شخصیت ده خو د ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتی ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو مجاهد په شهادت باندې رسېدلی ده. د یادې غونډې په ترڅ کې علماو د هونیا شهادت د مسلمانانو لپاره لویه ضایع او په غم کې ورسره ځان شریک بولي او همدارنګه د غزې په غم چوپه خوله عربي نړۍ باندې غږ کوي تر څو د یتیم غزې لاسنیوی وکړي. نن چې د موږ مسلمان ورونه او خویندې ماشومان او لویان په نړۍ کې خصوصا په فلسطین کې د کفارو ته وحشتونو لاندې دي، په دې مناسبت د موږ مسلمانان ورونه د هغوی سره د خواخوږۍ څرګندولو، د هغوی سره د مرستې کولو، هغوی ته د استقامت وربخلو په پار باندې دلته تشریف راوړی چې د غزې مسلمانان په هغې باندې بمونه ووري، د هغې مکتبونه د باندې نڅي، د هغې هسپتالونه له منځه ځي، د هغې ښځې نران ماشومان البته په ورونیو کې ماشومان په شهادت رسیږي او عربي نړۍ ورته چوپ پاتې ده. ولې موږ د دغه منبر څخه په هغې باندې غږ کوو، اواز کوو پرې چې پورته شه پورته شه، یو څه د آخرت لپاره هم وکړئ. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي د همدې غونډې په ترڅ کې د غزې مظلوم ولس ته د صبر او استقامت غوښتونکي دي او د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکوي. یو ځل بیا د فلسطین په ولس او د حماس په جهادي غورځنګ او د نور جهادي ډلو غږ کوو چې خپل سپېڅلی هدف او د مبارزه په ښه مېړانه مخته یوسي.